د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت بڼوال وایي چې سږکال د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو دوی د کرنې ادارې څخه غواړي چې د کاروبار ښه والي په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. د تاشقرغان انار د هیواد په کچه غوره نوم لري. د کال په دې موسم کې ډیری خلک د دې ځای انارو څخه ګټه اخلي. په مزار شریف کې یو تن بڼوال وایي که څه هم سږکال انارو ښه حاصلات ورکړي، خو بیا هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی د کرنې ادارې څخه غواړي چې مارکیټ موندلو او باغدارۍ د ودې په برخه کې د دوی ملاتړ وکړي. کوت نیست در وقت حاصل میوه را رساندن نمیتونه، در وقت حاصل مردم امکانات نداره که کوت بیته. باید کوت در امارات اسلامی در دیقانان به تمام شد بیته که در هر ولسوالی 10,000 خلطه کوت بیته، مردم زراعتش پیش میره، چیش میشه. په خلوم ولسوالۍ کې د باغونو جوړولو او ودې په برخه کې په خپله بزګرانو هر اړخیزې هڅې کړي، خو د یادې ولسوالۍ د کرنې ادارې څخه دوی شکایت کوي چې بڼوالو ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. باغ اینا نفری هست که 1000 شیر هم میچینه، 2000 شیر هم میچینه، 500 شیر هم میچینه. انا با همه انار تنگی تاشقرغان بیخی نامی است دیگه، بیخی کاو داره. در دولت نمیدونم میخوایم که مثال گفت که ما مردم حکم مثال گفت که یک زراعتکار هست، مثال گفت یک کوت هست، چیز از ما همکاری کنن، چیز کنن. انار په شمال کې د مشهورو میوو څخه شمیرل کیږي، خو بڼوالي د کرنې ادارې څخه غواړي چې د کاروبار د ودې په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. د بلخ ولایت د استراس ادارې مسؤلان وایي په تیرو 15 میاشتو کې څه باندې 200 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي، چې د تیر کال په پرتله پکې 8 سلنه زیاتوالی ښیي. د بلخ ولایت د استراس ادارې دفتر امیر د ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په بیلابیلو برخو کې د هڅو په پایله کې د صادراتو او وارداتو له درکې څه باندې 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. عواید ما شکر نظر به سال قبل یا سال پار فیصدی افزایشش تقریبا 7% افزایش پیدا کرده و همین قسم ما در بخش صادرات ما افزایش خیلی ماشاءالله چشمگیری داشتیم، چون همون موانع هایی که قبلا صادراتشان موجود بود به فضل خداوند و با تغییر رژیم و با آمدن تحکیم امارت اسلامی افغانستان تمام موانع و مشکلاتی که صدر راه تاجران محترم ملی ما بود همش برداشته شده. هغه وویل چې په ورځني ډول د 100 څخه تر 150 واګونه سوداګریز مالونه په دې اداره کې تخلیه او باریږي. روزمره در حدود 100 الی 140 واگون معمولا روزمره وارد بندر میشه، اموال خوشکباب البته خارج از بخش نفت و گاز ما، و همین رقم با صادرات هم داریم که از 3 طریق موج صادرات فعلا از بندر صورت میگیره، هم از طریق واگون، هم از طریق وسایط و هم از طریق کشتی. په مزار شریف کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې ټورنمنټ کې د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلو ګډون کړی و، چې په پایلوبه کې د کفایت ګروپ د ملک هرات ټیم ته ماتې ورکړه. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون رئیس محمد نعیم ماهر وایي په دغو سیالیو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د 40 لوبډلو په ګډون په مزار شریف ښار کې ترسره شوه او د دې سیالیو اصلي موخه د لوبغاړو د وړتیاو لوړول او ملاتړ ښیي. بسیار یک تاثیر مثبت خود داره به ورزش و جوانان که ما امروز خوشبختانه روزی که امنیت آمده، امنیت میسر شده، این همش تاثیر امنیت است. په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران د مسؤلانو او د ملاتړ کوونکو لخوا د دا ډول ورزشي پروګرامونو له راچولو څخه خوښي څرګندوي او همدارنګه د ورزش له مسؤلینو او ملي سوداګرو څخه غواړي چې له ورزشکارانو سره اړخیزه مرسته او ملاتړ وکړي ترڅو د نړۍ په کچه ښه وځلیږي. تقریبا 2 ماه شده که ما تمرین میکنیم، به خاطر مسابقه آمادگی گرفتیم. 3 روز شده مسابقه شروع شده بودن، 3 روز طول کشیده، امروز فاینال است. د یادونې وړ ده چې د والیبال سیالۍ په مزار شریف ښار کې د بیلابیلو ولایتونو د 40 ټیمونو په ګډون ترسره شوې، چې په پایلوبه کې د کفایت ګروپ ټیم لومړی مقام او د ملک هرات ټیم دویم مقام خپل کړ. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.